تب الله د قرآن علوم آسان کی کنه ولې د قرآن د الله د کتاب په اوایلو کې خو سختی کنه نو موږ به بیا د پيو مجنونان نه یو موږ به بیا د یینې مجنونان یو دو مجنونان دي کنه یو د چا دی پيو مجنون دی د لیلا په دربار کې ښکته مجنونان ډېر شوي هلته شوده به راتلل نو چا هلته نوکرې هغې ته وویله چې هغه مجنونان خو ډېر شوي دي یو وایي زه مجنون یم بل وایي زه مجنون یم بل وایي هغه ورته وایي چې ته لاړ شه ورته وایي چې لیلا د مجنون وینه غواړي پته چې هغه تل دی چوړکی ورسره ده تالی یا څه شی لوښی ورسره دی جو هغه یو به وایي هغه زه نه یم هغه لیونی دی بل ویل هغه دی هغه بل ویل هغه دی چې هغه اصلي ته ورسېد هغه داسې ویل چې ته دونه ووایې چې د کم ځای وینه د کم ځای بس ویل چې مجنون حقیقت کې دا دی دا نور د پيو مجنونان دي هغې ته یې ډانګې ونیو هغه ایسته وشړل خوږه مشره موږ به د پيو مجنونان نه یو چې صرف د پيو مجنون به یې نو د قرآن په اوایلو کې سختي بیا الله رب العزت انسان د خپل کتاب شیخ الله ایسته وګرځوي مشر شیخ نور الله مرقده وی زه لاړم د کشرو وړوکې و بستره مې په شا ده چا راته ویل چې میا والی کې یو کس دی او هغه د قرآن تفسیر کوي د هغې څه نکتې زما خوښې شوې زه میا والی کې کوز شومه نو چې کوز شومه بستره مې پیشا کړې ده ناوخته شه چا وام یارولم چې هلته ځنګل دی ته به څنګه لاړ شې خو مې بس لار راته سمه کا کله چې وې زه تلمه دا الله چې چاله څه ورکوي په ده باندې په اوایلو کې سختې راولي اوس وړوکی یم یمه ځنګل هم دی دی به څونه یېرېدلی بیا دشتې دي بیابانونه دي خشکه ده بیا که ستاسو فکر یا مشهوره قصه چې کله دی هلته رسېدل دی حسین علی نور الله مولانا شیخ حسین علی نور الله مرقده هغه دا سختې تېرې کړې نن په دې غرونو کې موږ دا قرآن وایو څونه اجر به ورته میلاویږي څونه اجر څونه ګلدستې به کاش چې دی په ټوکیاګانو باندې چوکن شوی دا د قرآن دپاره او د هغه د دې ثمرات او د دې ګلونو دپاره دام کمه وه هغه چې هلته تل دی اوس ماسخوتن دی معصوم دی ته د کمه رالی پلاني ځای رالم څه دپاره رالی تفسیر دپاره رالم هغه ورته یې چې بچیا دلته خو لوی لوی طلبا دا کوي ته څه نه څه کتابونه ووایه چې ما دا ټول کتابونه ویلي دي بیا ته امتحان اخلي بیا په امتحان کې دی پاس کېږي بیا من نه میدانم زما یار پښتون شو زه په پښتو نه پوهېږم هغه وایي دلته راشه زه پې نه پوهېږم چې دی څه وایي بیا یې ویله چې د ده طلبای کرامو ته وایي جین ہے دا پیری دی خبره مې په دې پورې کوله نورې خبرې نه کومه خو اوایلو کې چې چا سخته تېره کړ ده الله رب العزت هغوی ته د خپل کتاب پوهه نصیبه کړ ده ولې دی به په دې دشته کې دا نه ویلي چې الله ما ته قرآن نصیبه که ته په دې اخبانده باندې ولوېدې بس دقه ستا دپاره کافي ده که د سړیتوب نه خبرې ای الله ما د قرآن مفسر کا بس که ته الله مفسر نه کړې په صدق سره الله ته سوال وکړه وی الله ما د قرآن مفسر کا یا الله
ما مفسر کا تا ته الله تفسیر نصیب کی. زه اوایلو کې لاړم یو ځای ته، نو هلته اوس وړوکی یم یما اوس هغوی زر زر یو 2 سپارې پاتې وې، پته نه لګي څه چلو، زر زر هغه 2 سپارې ایسته څه کړې، هغه یې ویلې ختمې یې کړې. اوس تفسیر خو به سبا شروع کېږي. اوس زه خو وړوکی وم، ایله مې ناظره ویلې وه او ما اوس چې کومه دی دا طلبه چې کله دا سبق یې وایسته طالبان ټول خواره شو او ما ته خو یاده نه شوه. نو چې یاده راته نه شوه نو بس زه بیا ناست یم، دا ټول خلک وتل دي، ما چې قرآن داسې اړه وراړه وای خو را سره خبرې نه کولې، هېڅ خبره یې راته نه کوله چې هلکه یا ترجمه داسې ده او یا داسې ده، په اوله ورځ څوک څه پوهېږي، او بیا اخرنۍ سپارې او بیا خبرې را سره نه کولې. ایسته دا قرآن رانه مرورو، یا قرآن لږ را سره خبرې وکړه، نه یې کولې، چې نه یې کولې بس ایسته زه بس یو خو مسافري وه، یو قرآن نه یادېږي، اوس به دا څه کومه، په ژړا شوم. اوس ما ژړل، په دې کې صاحب حق صاحب ورته وایي هغه راغی، دا د شاه منصور بابا دا اوسنی زوی، ما یو کال هلته ترجمه کړې وه اوایلو کې، دی راغی، پته نه لګي چې ده څه چل کاو، خو داسې ګرځې را ګرځې ما ته چړیه ته څه کوې، ما ورته بس زه خبرې نه کوم. بیا راغی ما ته مېل دا ترجمه خو ما ته یاده نه شوه، اب پوه شو چې دا وړوکی دی، داسې لیونی غټ سړی و، زه هسې هم داسې سپک شانومه، بس ایسته یې پیشا کړم، داسې اوچت کړم، داسې شاته یې راواړولم، شاته یې راواړم، هلته نهر بهېدو، هغه نهر ته یې کته واردولم، ویې لامبه خدای دې غرق نه کړی که ته ته په یو ورځ ترجمه یادېږي. زه تاسو ته دا خبره وکړم چې الله الله دی، الله الله دی، ستا د زړه درد د الله په داباسین په سین نه لاو کوي، خو د زړه نه الله نه وغواړه. نو د دې کتاب دپاره په اوایلو کې سختې راځي، کړاوونه راځي، زورانونه راځي، دا چې کله تا برداشت کړه اوس د ده شان چې تا ته معلوم دی، نو ته به یې کاش چې د ده پسې ما خپل ځان پیکې کړی وی. دا خو قرآن دی عجیبه. داغه کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د الله پیغمبر وایي ان لله اهلین من الناس، یقینا د الله د پاره څه اهل دی د خلقنا، ان لله اهلین من الناس، د الله د پاره، د الله د پاره د مخلوقاتنا څه اهل دی، د الله اهل دی. اهلینا من الناس، صحابہ تپوس کئی، قالو تخبرنا یا رسول اللہ، صحابہ تمنگا خبر کا اید اللہ نبی، اید اللہ رسول، دا کم خلق دے چھ دا اللہ اہل دے او دا اللہ خواص دے، تمنگ تے خبر کا دا کم خلق دے چھ دا اللہ اہل دے، دا اللہ احل دے. چتا خبر ادا کرے، قالو تخبرنا یا رسول اللہ، تمنگا خبر کا دا اللہ نبی دا کم نمنا خلق دے چھ دا اللہ احل دے او دا اللہ خواص دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی لی ورہ طلباء خزان پدے پویا کئی، قال هم قوم تحابو بروح اللہ، دا اغا خلق دے
تحابو چې دا غوی مینا د الله په کتاب دا د غوی را غونډېدل د الله په کتاب دی د غوی را جمع کېدل د الله په کتاب دی د غوی یو بل سره ناستا د الله په کتاب دا د غوی یو بل سره اشناخت صرف د الله په کتاب باندې کېږي. ماشاءالله ته د کم راغلی هغه بل د کم راغلی هغه بل د کم راغلی زما دا بچیګانې دا خویندې د کم راغلی په یو ځای کې موږ دلته ناست صرف راغونډه د الله په کتاب اجتماع د الله په کتاب درسګاه د الله د کتاب بل څه غرض هم شته هلکه طالبانو والله کشته دی والله کشته دی نه ته مانه څه غواړې نه زه تاله څه در کوم صرف د الله په کتاب زمونږ غونډه ده صرف د الله په کتاب زمونږ یو ځای کېدل دی صرف د الله په کتاب زمونږ د یو بل سره تعارف دی صرف د الله په کتاب. قال هم قوم تحابوا بروح الله داغه خلق دی چې دا غوی مینه د الله په کتاب ده صرف د الله په کتاب مینه ده محبت ده پیار ده رشتہ ده تعلق ده د الله په کتاب. دغه یو حدیث چې زمونږ سینې ته ښکته کوشو والله چې موږ باندې به بیا به څه ډېرې مزې خو الله دې ستا سینې ته هم کوز کړي زما بچی الله دې ستا سینې ته هم کوز کړي زما خورې الله دې ستا سینې ته هم دا کوز کړي او یا طلبای کرامو علمای کرامو الله دې زمونږ سینو ته هم دا کوز کړي چې بس کوشو مزې دي بس. قال هم قوم تحابوا بروح الله دا قوم دی چې دا غوی مینه د الله په کتاب ها د دې نه مخکې جز رانه یرشه چې داسې خلق دی چې دا د الله په اهل کې دی د الله په خواصو کې دي او یغبطهم الانبیاء والشهداء نبی با دته پخسیږي نبیان به ورته پخسیږي شهیدان به ورته پخسیږي دیو تب نبیان پخسیږي دیو تب شهیدان پخسیږي دیو به نبیان شهیدان نوي خو نبی به ورته پخسیږي شهید به ورته پخسیږي. نو دا هغه نمونه خلق دی چې د الله په کتاب دا غوی را جمع کېدل دي زمونږ جمع کېدل د الله په کتاب دي طلباو نبی را ته پخسېدل دا معنا نه ده چې موږ د نبیانو نه اوچت یو اوچت نه یو کله کله یو معصوم بچوړی او لوی عالم ورته وپخسېږي و بچیا زه تا ته ډېر وپخسېدم و بچیا زه تا کته روانو په یو ځای کې یو طالب العلم دی او چجوش ور سره په لاس کې دی چجوش بل ډریور و هغه هم را سره چجوش ور سره په لاس کې دی په دې بل لاس کې تسبیح دي وړې وړې تسبیح او لا اله الا الله نه لا اله الا الله نه تورګه سی ویل حسبي الله ونعم الوکیل دا ویل موږ ورته ورلو بس هغه ډریور ته مې ګاډی شاته ودراو بس زه غلی ورپسې شوم چې تورې ګج دی نه دی اوس ځاله لګیا دی مې سندرې وایي که څه وایي دی ماشاءالله حسبي الله ونعم الوکیل حسب وړوکی معصوم دی او چجوش یې په لاس کې دی او د چجوش کې دونه چی دی چې دی داسې ټیټ کړی دی او ماشاءالله یاره مړه ماشاءالله زه ورته وپخسېدم یله یا معصومه ته څه عجیبه سړی مېل بچیا دا ته چا یاد که زمونږ قاري صاحب وایي چې تاسو کله ځئ نو تاسو د حسبي الله لا دا وایي نو موږ ورته وپخسېدم هغه معصوم ته چې و معصومه ته ستړی مې خپل ابۍ به هم ستا یادېږي
ته ګوره دې چینک ستړی کړی مې ای معصومه ته بیا حسبي الله دا م وایې ته ذکر هم کې نو شهیدان به ورته پخسېږي نبیان به ورته پخسېږي قال هم قوم تحابوا بروح الله داغه قوم دی چې د الله په کتاب د دیو راغونډه د الله په کتاب باندې د دیو اجتماع د الله په کتاب باندې بل سره ناستا تعلق د الله په کتاب دی بیا نبی علیہ السلام یو ښایسته عجیبه خبره ورپسې وکړه داسې خبره ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور د دیو مخونه به نور وي دیو با د نور د پاسه وي څونه عجیبه خبره ده مخونه به نور وي د نور د پاسه به وي سمانا حسن به دونا حسن دونا جمال چې مخونه به نور وي ځکه په دنیا کې د الله د دین دپاره د شونډې سوې وې په دې باندې کې به څوک راولېدلی وي نو چې راولېدلی نو د ده په دې مخ باندې به توروالی راغلی قیامت کې به د ده دا مخ ځلیږي دا خو د دنیا ده نو ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور دیو مخونه به نور وي د نور د پاسه به وي ځکه دنیا کې د کرسۍ نه وه لیدلې دنیا کې د ظلم چین نه وې لیدلې دنیا کې د پاسته پوستینونه نه وه لیدلې دنیا کې د ډبل بیډونه نه وه لیدلې نو قیامت کې دا د نور د پاسه به وي نور به وي د نور د پاسه ولې ځکه هغه کتاب خپل کړی هغه قرآن خپل کړی هغه کتاب سینې ته اچولی هغه کتاب د پاره دی د خپل کوره وتلی هغه کتاب سره تعلق دی هغه کتاب سره مینه ده کم کتاب چې نور علی نور د کتاب سره واسطه ده چې هغه نور علی نور دی نو قیامت کې به دی بسی نور علی نور طالب العلم تب نور علی نوری ځکه دنیا کې د هغه کتاب خپل وکړی چې هغه نور علی نور نو قیامت کې به ته نور علی نور دا خوشحالی دی الله مونږ ته نصیبه کړي او نصیب کیږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دیو باندې به غم نه وي کله چې خلق غم زده وي دیو باندې به یره نه وي کله چې خلق په خوفونو کې وي یا رسول الله دا آیات تلاوت کا الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون زما په دوستانو نه به یره نه به غم وي زما په دوستانو نه به یره نه به غم وي وقرآن والا تد اللہ پا دوستانو کے وقرآن والا تد اللہ پا اولیاء کے او د اللہ پا اولیاء باندے با لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبا پدیو خوف نبا حزن نبا پتا باندے یرائی نبا غمی بے غم زندگی با استا ولنن خپائی تولنن پریشانائی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ماشاء اللہ کتد اللہ پا اہل کے زان راوستل غواړي تاغا انسان جوڑے دل غواړي چې تا ته نبیان و پخسیږي تا ته شهیدان و پخسیږي ته دا ځان جوړول غواړي چې زه نور علی نور شم
تدا جوړول غواړې چې زه د الله په اولیاو کې داخل شم راشد الله کتاب خپل کا د الله کتاب خپل کا د الله کتاب ان شاء الله تبد الله په اولیاء کې تبد الله په دوستانو کې تا باندې با نه یارای نه غم نه به یارای او نه به غمی او تا د نبی فرمان نه دی اورېدلې الماهر بالقرآن ما سفرت الكرام بررا د قرآن ماهرا و د قرآن ماهرا و د الله د کتاب ماهرا دنیا کې خود گاڑے نہ لرے و د قرآن ماهرا دنیا کې خو گاڑے نہ لرے د سخت ژوند خو په قیامت کې با ستا پرواز د ملائکو سره ای تب د ملائکو سره ستا پرواز وی دا د الله د کتاب الماهر بالقرآن نو د قرآن ماهر به ته کله ګرځې طالب العلم چې د الله کتاب خپل کې کنه ته د هغې دپاره سختې تېرې کې ته د هغې دپاره کړاوونه تېر کې دا توجید څنګه ده ورګه دا مشکل آیات به څنګه حل کېږي د دې آیات ترجمه څنګه ده نو تا به الله د خپل کتاب ماهر کی او د قرآن ماهرا ستا پرواز به په روز قیامت کې د ملائکو سره ملائکو سره به ستا پرواز وي الماهر بالقرآن ما سفرت الكرام بررا ما سفرت الكرام بررا د ملائکو سره به ستا پرواز وي نن د لویو خلکو نه ته جدای د دنیادارو نه خو سبا به د ملائکو سره ستا پرواز وي ولې خفه ولې پریشان دا د جعفر طیار خصوصیتو د جعفر طیار چې کله په غزوه موته کې د دنه دا دواړه مټې غوڅې شوې د منډانو سره جنډا نیولې ده او چې کله د پر بدن کې ساده نو جنډا یې پرې کته پرې وته ته ورنکړه نو زمان نبی ویلا وای صلی الله علیه وسلم چې جعفر طیار دل الله وزر ورکړي او ال جعفر دا د ملائکو سره پرواز کوي الوزی یطیر مع الملائکه په صحابه کرامو کې دغه خصوصیت ده جعفر طیار و د قرآن طالبا کده الله د کتاب سره ستا واسطه او ته د قرآن ماهر وې تب طیار مع الملائکه تب ملګری د ملائکو سره او د ملائکو سره بستا رفتار وي ستا عظمت ته زما سلام دی ډېر عجیبه کتاب دی څه به موږ وایو او د کم فضیلت به زه یادومه الله دې د خپل کتاب سره زموږ او ستاسو تعلق پیدا کړي ایو الله والا وای الله والا وإن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي کته زما د محبت د وداري تا زما کتاب ولې پر خو دے اما تأملت فيه من لذيذ خطابي ولتا سوچ نه دے کړه سونه خوږه خبره سونه خواږه خطابات دے زما تا کلا الله اے مومنا کلا الله اے مومنه کلا الله اے ایماندارو دسی کوي د الله خطابات پکې دي خواږه
انشاءالله چې څونه څونه په قرآن کې ته ننوځې تاله به یو مزه راځي، تاله به یو خوند راځي. څه ناشنا کتاب دی دا، مشک نمونه خروار یو څو خبرې مې تاسو ته په دې باندې وکړې. ډېرې خبرې مې ځکه ونه کړې چې زمونږ سینې ته دا کوشي. نور د قرآن یو فضیلت خو نه دی، دوه خو نه دي، درې خو نه دي، څلور خو نه دي. څلورمه خبره، پنځمه خبره د فهم د کتاب الله دپاره هغه دا ده چې موږ اهمیت د تفسیر وپېژنو، چې د الله د کتاب د تفسیر څونه اهمیت دی، څونه مقام دی، څونه شان دی، او ولې موږ دا تفسیر کوو، په موږ څه چل شوی دی. موږ د الله د کتاب د تفسیر، د الله د قرآن دا تفسیر ولې کوو او د دې اهمیت څه دی او څو وجوه دي. د دې دپاره اوله وجه الله تعالی فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، ما قرآن را لګلې تا ته محبوبا د برکتونو نه ډک دی، د دې دپاره چې سوچ وشي د الله په آیاتونو کې، سوچ وشي. قرآن د دې دپاره راغلی چې ته به د الله په آیاتونو کې سوچ کوې. نو مشره چې ته د قرآن د تفسیر نه خبر نه یې، ترجمې نه خبر نه یې، ستا خو د طوطي مثال دی، نو ته به پکې سوچونه څه وکې، څه سوچ به پکې وکې، زار سوچ به پکې وکې. لیدبروا آیاته، قرآن الله د دې دپاره رالیږلی چې ته به د الله د کتاب په آیاتونو کې سوچونه کې. مانځه کې قاري صاحب ولاړ دی، قاری سے وہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو چې کله قاری صاحب دا آیاتونه لولې تبسا شات سوچونه کې چې د آیات کې الله راته څه وایي، د آیات کې الله راته څه وایي، د آیات کې الله څه ویلا، بس سوچونه کې. نو چې په تفسیر باندې خبر نه، په ترجمه باندې خبر نه، ته بس سوچونه وکې. سورۃ صاد آیت نمبر 29 دویم وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی ما تا تا قرآن دنیا تا د دې مقصد د پاره لګلو چې ته تشریح وکې خلکو ته دا قرآن چې دیو ته نازل کړی شوی دی، او دې د پاره چې دیو سوچ وکې او فکر وکې. نو چې د نبی دراتلو مقصد د قرآن تشریح او تفسیر دی، په خپلو مبارکو احادیثو سره نبی دنیا ته د دې دپاره راغلی چې ته به تشریح کې، ته به تفسیر کې، دا نه چې تش قرآن به وي ہمارے گھر میں قرآن ہے دا خو بیا د کته خلکو خبرې دی لکه ته روزه نه رسې بڑا بھائی روزه رکھتا ہے، لکه دا د بڑا بھائی خبره ده، الله دې غرق نه کړېږه، ته ولې په خپله مسلمان نه یې؟ زمونږ هم دا کار دی، بس قرآن یا صرف د تش د دې دپاره دی چې د ارمارو زینت دی، یا چرته د خلکو مسله راشي په خپل اپس کې، نو بس چې کومه دی وایي قرآن ورله ورکه. یو کس وی
زما خبره کړې وه چې دلته راځم چې دی موږ له قرآن راکړي چې قرآن وخورو. هغه ورته قرآن هغه خوري نه، هغه خلکو ته وایي موږ صرف قرآن خورو. او الله موږ دې دپاره نه یو رالېږلي چې موږ به قرآن خورو. خورو به یې که وایو به یې که تاسو وایئ خورو به یې که وایو به یې موږ خو یې خورو. وایي قرآن پې خورمه، زه په دې شي قرآن خورم، هغه بل وایي زه په دې باندې قرآن خورم. یا لکه الله دې غرق نه کړه، ته دنیا ته د دې دپاره راغلی وې چې ته به قرآنونه خورې. موږ خو الله د دې دپاره رالېږلي وو چې موږ به قرآن خورو، نه مؤمنانو موږ به قرآن وایو، بل ته به یې ښایو، د ده هغه زندګي به خپلو، ژوند به یې خپلو. نو قرآن کریم کې الله وایي چې محبوب عالم د دې دپاره راغلی و چې خلکو ته د الله د کتاب تشریح وکړي په خپل احادیث مبارکو باندې. سورة نمل آیت نمبر 44. دریم وجہ اللہ تعالیٰ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. و مومنانو اللہ احسان کڑے، و مومنانو اللہ کرم کڑے، و مومنانو اللہ رحم کڑے چھ اللہ خپل نبی پدیو کرا لے گلے. سبا کئی د نبی کار بچی، د نبی مشن بچی. یتلو علیہم آیاته چھ دا اللہ آیاتنا با دنیا والو تللی. بل ذکر اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ غزات دے چھ پا امیانوں کے پا ان پڑھو خلقوں کے اللہ رسول را لے گلے. دے دا پارا ہے چھ دا اللہ آیاتنا پا دیوبانے قلولی. بعث فی الامین پا امیانوں کے اللہ رسول را لے گلے پا ان پڑھو خلقوں کے. بچا کے رونو پا ان پڑھو خلقوں کی. بعض خلق داوئی دا با دا ملیانو کاروی، بعض خلق داوئی دا دا علماء کار دے. تفسیر تبا خلق کینی چھ علماوی، ان پڑھ خلق بنا کینی. بیا بعض خلق داوی علا دا دا شیطان حربی دی چھ سوارلس علوم چانی کڑے او د سوارلس علوم نسوک نی خبردار نو آبا قرآن ترجمه نکی گناہگاری گی. یا مومنانو اللہ خپل نبی پا امیانو کی را لے گلے ہو او صد پارا را لے گلے ہو چھ دا اللہ آیاتونا با پا دے انمیانو خلقو پا دے انپڑو خلقو با آیاتونا لولی. او گورا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سورة قمر کی اللہ دا دے خبری جواب کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لام پا قد او قد پا مازے چا فائدہ کئی وایت لباو. قسم فائدہ کئی کنا فائدہ. اللہ زما دے پخپل ذات قسم، زما دے پخپل جلال قسم، زما دے پخپل ذات قسم. اللہ قسم دے لقد یسرنا القرآن ما قرآن آسان کڑے، من قرآن آسان کڑے للذکر د نصیحت د پارا. نو آیشتے چوک فن نصیحت اغستون کی، چوکشتے زنانا، چوکشتے نارینا، چوکشتے دا عرب والا، چوکشتے دا عجم والا، چوکشتے دا بانڈو والا، چوکشتے غریبانان، چوکشتے مالداران چد اللہ دا کتاب لنسیات والے. اللہ ما پاسان کڑے دے. نو تصوی چدا وا ملیان یادوے دادا انپڑھو کتاب نہ دے، دادا امیانو کتاب نہ دے، دادا زنانو کتاب نہ دے. اللہ ہو قسم خوڑلے او یوزے کم قسم نہ دے خوڑلے. سوزے قسم خوڑلے پینزہ کرتا. لقد یسرنا زما دے پخپل ذات قسم، اللہ قسم دے من قرآن آسان کڑے، من پل کتاب آسان کڑے. دادا اللہ کتاب دے للذکر دا نصیحت دا پارا، دا نصیحت دا پارا، نصیحت دا پارا.
هر څوک تی نصیحت اغستی شي چې څوک الله کتاب اورې نصیحت به تی اخلی تم ته نصیحت اغستی شي ځان ته نصیحت اغستی خو قرآن دی خوږې خبرې دي نو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله په مؤمنانو احسان کړي چې رسولي پکې را لګلې د لپاره چې د الله آیاتونه د الله قرآن په دیو باندې وللې تفسیر وکړي پوهوي به په قرآن به پاکوي په قرآن باندې بددي زندگی بدلوي څلورم وجه ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی كنا نتعلم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العشرہ منگ با نبی علیہ السلام نا لس آیاتنا یاد کرل نو لس آیاتنا تبا اخوان نتلو تردے چد دے علم او عمل با منگ یاد کرے نو صحابہ دی تورا صحابہ دی دا علم کوٹا نہیں دا خو اگوئے منگ بل سیاتنا یاد کرل دانا چا صرف توتیان باو نا دا علم عم او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دولسو کالو کے سورت بقرہ دا دولسو کالو کے دانا چې په ناظرای نشو ویلې په حفظ نشو ویلې اخو عرب خلکو یماما دا هغه تفسیر په 1200 کالو کې یاد کړي او عبد الله ابن عمر په 8 کالو کې یدا علم طالبا نو تا یو ځله په لفظي قرآن دی وایي نو ته دا بس دی نظمون کا ټوله زندگی په دې باندې صرف شي والله چې دام کما ده پنځمه وجه عیاص ابن معاویه وایي مثال داغه چا چې قرآن لوستلی او داغه په تفسیر پوهیږي او هغه څوک چې داغه په تفسیر نه پوهیږي مثال دا ده لکه یو سړی دی خط راغی د دوست یا د چا خط ورته راغی ډیوه نشته نو دی وایي چې الله په دې خط کې بسی نو کله چې سبا راوخوت یا ډیوه پیدا شوله دیو خط ولوستلو نو هغه شک او شبهه هغه تردد ختم شو دقه شان یو سړی ته تفسیر نه دی معلوم نو دا داسې دی لکه ډیوه نشته دی تفسیر نه دی معلوم دا داسې دی لکه تکه توره ترګمۍ اوس دې بعضې خلکو چې تفسیر نه ویلی دا قرآن به ورته تورې ترګمۍ خو ماشاءالله سختو پسې انشاءالله ورځې را روانې دي دا تورې ترګمۍ به الله په سپین سباون باندې بدلې کی بیا چې ته قرآن ته ګورې نو ستا د اړه به باغ کېږي باغ کېږي نو د الله خط راغلی و مشره تا ته زما خورې تا ته نوجوانه تا ته د الله خط راغلی و او د الله خط راغی 1400 کاله د الله د خط وشو هیڅ چا دا سوچ ونه که چې د الله په دې خط کې څه دي نه ما سوچ کړی نه تا سوچ کړی هیڅ چا دا سوچ ونه که چې کریمه ستا په دې خط کې څه دي نو الله دې کی چې په تفسیر د دې باندې ته پوه شې نو پته به ولګي چې په دې خط کې څه دي او ما ته الله څه وایي زه یو قصه راته یادېږي غالبا دویم کې وم او که په سویم کې وم اوس رانه دا هم یېر دي خو دویم کې وم زمونږ ګاونډ کې زمونږ ګاونډیانو ډېر خواږه خلک وو زمونږ یو مشر ابۍ والته ما چربانګ ټیم دی ور ډزېږي زمونږ والده ووتله ګوري او هغه ابۍ ده
څه چل دی خورې؟ هغه وی چې دغه یو بچی په سعودي عرب کې و، وی خورې بیګا زما دغه بچی خط راغلی و، دغه هلک خط راغلی و او څوک خو نه و چې هغه خط یې پړاو کړی وی چې هغه څه ویلی دي، څه خبره ده. نو د هغې د خولې خبره وه چې ما ټوله شپه ما خوب نه دی کړی چې زما بچی به ما ته څه ویلي. نو اوس خط مې راوړ دی چې دا هلک یې پړاو کړي چې دې کې څه دي. ما هغه خط مې لوستو، چې خط مې لوستو نو په هغې کې هغې دا یو خبره کړې وه، دا راته اوس هم یاد دي. وی چې مورې زه خبر شویم چې ته بیماره یې، خو که زه درالم نو خپل ابی به بیا ډاکټر ته. بس چې دا خبره مې کوله نو بس هغه زمونږ هغه ترور هغه په ژړا شو، داسې ژړل چې بس دا اوښکې تویولې. اخرې پورې بیا څه خبرې نورې رانه هېر دي، خو زه بیا دې باندې مریان وم چې دا ولې جاړي. خو دا خو راته پته نه وه چې د یو مور چې خپل بچی په پردیس کې دی، مسافر دی، دغه په زړه به څه تېرېږي. خوږه مشره د یو مور چې د خپل بچی خط راغل دی، ټوله شپه غله خوب نه ورځي چې زما بچی به څه ویلی، خپلې ابۍ ته به یې څه پیغام ورکړی، خپلې مور ته به یې څه ویلی، زما د بچی به څه حال وي، زما بچی په دې خط کې څه ویلی دی. دا ټوله شپه دی بې ارامه ده، آرام ورله نه ورځي تر کومه پورې چې هغه خط نه یې ځان خبر کړی نه دی چې زما بچی راته څه ویلی. د الله خط راغلی و مشره، یو ځل تا ته ځان خبر نه کړ چې الله راته څه ویلی. سورت بقرہ کې الله راته څه وایي، سورت آل عمران کې الله راته څه وایي، سورت نساء کې الله راته څه وایي، سورت انعام کې الله راته څه وایي، سورت اعراف کې الله راته څه وایي، سورت انفال او توبه هود یونس دې کې الله راته څه پیغام ورکوي چې زما بنده څه کوه، یا نوجوانه ته څه کوه، یا مشره ته څه کوه، رب راته څه ویلي. موږ د خپل الله پاغه خط ځان پویا نه کړ، او اوس هم دغه شان زندگی تیریږه. کی دی الله چې مسلمانان د خپل کتاب نه ځان خبر کی. ما ته الله څه ویلي، ما ته مالک الملک څه ویلي، ما ته د مالک الملک کم پیغام دی، ما ته د الله کم پیغام دی، ما ته د مالک الملک کمی خبرې دی چې زاغه خپلې کم. شپږم وجه علی المرتضی تذکرہ د جابر رضی الله تعالی عنہ وکړه او دغه د علم صفت وکړه چا ورته چې ته د علم سمندر او ته د بل چا د علم صفتونه کې هغه ورته چې دې په دې آیات پوهیږي. په کوم آیات؟ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. دې په دې آیات پوهیږي. نو زکه د علم صفت کوما، نو د یو آیات په تفسیر باندې هغه پوهیو او هغه د علم صفت کاو. یا مؤمنه یا مسلمانه دغه چا به کم شان وي چې د اول نه والا تر اخره د الله د کتاب په تفسیر پوهی. وموجه امام مجاهد وی احب الخلق الى الله تعالی عالمهم بما انزل. محبوب د خلقنا الله تعالی تا هغه خلق دے څوک چې د الله په کتاب باندې پوهی. امام اوزاعی وی نشر العلم حیات، د علم خورول ژوند دی. بیا فرمائی چې د علم نه اولا بالذات قرآن مراد دی
هغه وای نشر العلم حیات دا علم خورول دا ژوند دی د قرآن خورول زندگی دا نو کله چې د الله د کتاب ترجمه وي دا ژوند دی کور کې ژوند دی په کلي کې ژوند دی په علاقه کې ژوند دی په ملک کې ژوند دی خو کله چې د الله د کتاب خورول نشته دی د الله د کتاب ترجمه نشته دی د الله د کتاب تفسیر نشته دی د الله د کتاب پوهه نشته دی نو ژوند نشته دی نو نشر العلم حیات دا علم خورول دا ژوند دی نو که د الله کتاب د چا په زندګۍ کې وي ژوند شته دی نو چې نشته دی نو زندګي نشته دی ژوند نشته دی اتم وجہ امام شافعی فرمائے رحل مسروق الى البصرة فی تفسیر آیات مسروق تابعی بصری تلاړو د یو آیات د زده کړې دپاره نو ویلی شو چې هغه کس چې د دې تفسیر بیانوي هغه ملک شام ته تللی دی نو دی بیا ملک شام ته لاړو یا مؤمنانو د یو آیات دپاره نن خو د الله انعام دی کلی په کلی باندې تفسیر د قرآن دی خو څوک دی چې ورته کښیني زمونږ اکابرو سختې تېرې کړې کړاوونه یې تېر کړې مشکلات یې برداشت کړې نهم وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمائی تکفل اللہ تعالی بنفسه ببیان کلامه الشریف ثم ان علینا بیان اللہ تعالی پخپل دے او شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمائی وکفا به فضیلا وکفا به فضیلا دغ فضیلت د تفسیر د پارا کافی دے لسم وجہ پیغمبر اسلام د خپل د ترزوی عبداللہ ابن عباس تا د قرآن د پوهې او د تفسیر دعا کړي اللهم علمه الکتابا اے الله زما د دې تر بچوړي تا علم د کتاب ورکا یو حدیث کې راځي علمه التاویل الله د تفسیر د قرآن د تفسیر په ورته نصیب کا دعا ورته کوي مومنانو دا هغه د الله کتاب دی چې دا تش دار مارو نه دی بلکې دا هغه کتاب دی چې دا نور ہوتا د رسولو کتاب دی هذا بلاغ للناس دا خلقو دا د تبلیغ کتاب دی دا د رسولو کتاب دی دا د تدبر کتاب دی راځي چې عزم کو ټول پټول عزم کو چې د الله کتابه تا به یادو یا خو به داسې شي چې د دنیا نه به زمونږ او ستاسو رسکتانه وشي او که تر کومه پورې ژوند و د الله کتابه تا به پرې نه دو ما هر چې خوانده ایم فراموش کرده ایم الا حدیث یاره که تکرار می کنم هر څه به پرېږدو د یار خبرې به پرېږدو نه دا د پرېښودو خبرې دي نه یو الله والا وایي چند خوانی حکمت یونانیان را حکمت ایمانیان را هم بخوا یا مومنانا تر کومه پورې د یونان په حکمتونو پسې وایي راشه د ایمان د حکمتونو نه هم خپل زړګی مالا مال وګرځوه الله دې د قرآن د حکمتونو نه زمونږ او ستاسو زړګی دې الله مالا مال وګرځوي ان شاء الله زمونږ اړه دی چې د الله د کتاب سره به تر مرګه واسطه ساتو دا د زده کړې کتاب دی او دا د زندګۍ کتاب دی وی چې امام مجاهد ته وی چې امام مجاهد دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا دغه شاګرد خاصو نو چا ورته وی چې ستا په زندګۍ کې لذیذه مشغله څه ده وی دا ورته وی چې زما په زندګۍ کې لذیذه مشغله دا ده چې یا زه بل ته د الله کتاب ویم تفسیر سره
یا بل تکینم او د الله کتاب ته په تفسیر سره یادوم. دا زما د زندګۍ لذیذه مشغله ده. بیا چا ورته وی چې ستا تمنا څه ده؟ وی زما تمنا دا ده چې زه په سیده باندې پروت یم او ماله مرګ راشي. بس دا دوانه مشغله الله، دا دوانه مشغله ټول عمر د الله کتابو. 13 کرته د عبد الله ابن عباس نه د قران ویلې دي. 30 کرت. او کله چې عبد الله ابن عباس ته بده ورته ناغه به چې تختې راوړه او لیکل کوا. 30 کرت د الله کتابه ته ویلې. ټوله زندگی د الله په کتاب باندې نو مشغله د الله کتاب او کله چې زن کا دن راغې نو ماشاء الله علماء لیکي سجده باندې پروت دے نو روح پرواز وکړو. په سجده باندې پروت دے نو د دنیا نه رخصت شو. موږ هم د الله نه غواړو چې الله مشغله ستا د کتاب وي. موږ هم د الله نه غواړو چې مشغله ستا د کتاب وي. یا الله ټوله زندگی ستا د کتاب سره وي. یا م یادولې د بلنا یا بل تم ستا کتاب ویلې او په دې کې موږ له مرګ راغلی وي. د دنه خوږه مشغله په مخ د ځمکه بله نشته. خوږه مشغله په مخ د ځمکه نشته دی. داغه ګل دی، دا د بویولو ګل دی. ایو الله والا یو عجیبه خبره کړې. وای مؤمنه یا مسلمانه، یو د مشک او د عنبر خوشبو ده او یو د قذراتو بدبوئی ده. د دنیا د خبرې دا څه دي خو مونږ یې ویلی نشو په خوله باندې. وای ز قرآن هر یکی لفظ است چون گل، ز مفهومش بگیرم نشأه مل. د قرآن هر یو لفظ دا پشان د گل دے او د قرآن په تفسیر باندې د قرآن په ترجمه باندې ځان پویا کول د قرآن نا دا خود شراب نشدا. دا خود شراب نشدا، دا خود عجیبه نشدا. ز قرآن هر یکی لفظ است چون گل، ز مفهومش بگیرم نشأه مل. دا خود شراب نشدا ولی صدحی فإنا دا مسلمان کہ اورا این نہاد در تاقی تعطل. لیکن افسوس دینن پا مسلمان چنن دا اللہ کتابے د طاقون و زینت گرزولے څوک دی چې د الله کتاب د خپل سینې سره ولګوي. ناشنا قرآن دی، ناشنا خبرې پکې پرتی دي. علامہ اقبال ویلیو تو نہ میدانے کے آئے نے تو چیز، زیر گردو سر تمکنے تو چیز. آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال لستو قدیم. تا تصپت لگے یا مسلمانا چد اللہ پا کتاب کے کمی ملغلرے کمی پٹے خزانے، کم استاد جوند بدلولو سبقنا، استاد زندگی د تبدیلی سبقنا، استاد جوند منور کولو سبقنا، استاد آغا جہان د منور کولو خبرے، استاد قبر د منور کولو خبرے، استاد زندگی کی د انقلاب د پیدا کولو خبرے. تا ته څه پته لګي چې هغه څونه په وافر مقدار کې د الله په کتاب کې موجود دي. الله دې د دې کتاب سره زمونږ واسطه کړي او الله دې د دې کتاب سره زمونږ او ستاسو ژوند کې. طلبه کرامو ماشاءالله نن به هم لږ ګزاره وکړو چونکې کسانو ته مشکل. تاسو الله د دین دپاره راغلي یئ
عزم وکئ چې خوږه قرآن تا به یادوم، چاہے که په لګئ چاہے که په تندئ، خو خوږه قرآن تا به یادوم. بس انشاءالله بیا به الله ستاسو مدد فرمایي. عبید الله سندی رحمه الله فرمایي چې د الله کتاب دا د غیرتی رب کلام دی. یو عجیبه خبره کړي چې د الله کتاب دا د غیرتی رب کلام دی، او د غیرتی رب کلام هغه الله بے غیرت ولا نه ورکوي. دا خبره مې یاد کړه. څه خبره کړي؟ دا د غیرتی رب کلام دی، دا د غیرتی رب خبرې دي. یاد ساتئ د الله بے غیرت ولا نه ورکوي. بے غیرت ته الله دانه نصیبه کوي چې دی وایي اوس مې خوب خراب شو او دلته یخني ده، دا پکې ګرمي ده. د الله بے غیرت ولا نه ورکوي. د الله غیرتی خلکو له الله دا ورکوي. نو دا د غیرتی رب کلام دی، د الله غیرتی خلکو له الله دا ورکوي. ما او تا دی الله غیرتیان کی. ان الله غیور، الله غیرتی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ز غیرتی اما او زمان رب ډیر غیرتی دی. نو دا د غیرتی رب کلام دی، دا الله بے غیرت ولا نه ورکوي. دا الله بے طلب ولا نه ورکوي. دا الله طالب صادق ته الله نصیبه کوي چې څوک طالب صادقي، دا طالب صادق ته الله ورکوي. الله دې ما او تا طالب صادق کی. دو خبرې، یو دا چې ستاسو ابتدا ده، دا دعا وکړئ چې الله د خپل کتاب ملغلرې حکمتونه زما په سینه کې، یا الله زما سینه د هغې نه مالا مال وګرځوه ربا. کله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د علم طالب به ولیده، د قرآن طالب به ولیده، نو عبدالله ابن مسعود با څه ډېرې عجیبه خبرې هغوی ته کولې. خو یوه خبره به دا کوله، ینابع الحکمه، هغه طالب به چې داسې په لاره ولیده ویل به ینابع الحکمه، دا د حکمت چینې دي، دا د حکمت چینې دي. و طالب الله دې د حکمت چینې کا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. او حکمت خدا الله قرآن دی. نو طالب الله دې زړه د حکمت چینې وګرځوه. ینابع الحکمه، دا د حکمت چینې دی، دا د حکمت چینې دی. او په آخر کې ویل ریحان کل قبیلت، ریحان کل قبیلت، دا د هر قبیلې کشماله ده. نو الله دې د هر قبیلې کشماله کا، چې ته د هر قبیلې کشماله و د حکمت چینې و د هر قبیلې کشمالیا. نو کدا دو خبرې تا ته یادې وي، ته به چېرته هم غفلت سره وخت تېر نه کړي انشاءالله. ځکه د هرې قبیلې کشمالی، ته د هرې قبیلې خوشبوې، ته د خپل ملک خوشبوې، ته به د خپلې علاقې خوشبوې، ته به د خپل وطن خوشبوې، ته به هلته ورځې نو د الله کتاب به بیانې. خو الله دې د خپلې قبیلې خوشبو دې الله وګرځوه. نو ته به لاړ شې بیا به د الله قرآن بیانې. دنیا کې خلق به درته ناستي، بزرګاو خلق به درته ناستي او ته به د الله قرآن بیانې. ریحان کل قبیلت، دا د هر قبیلې کشمالی دی. زه لاړم یو ځای ته، نو یو کسو داسې خلکو وایي چې دا داسې دین سره یې سره واسطه نه وه او تعلق یې نه و، خو اوس یو بچی ده، هغه بچی دلته سبق وایي او هغه د خپل پلار سره. بیا هغه ډېره عجیبه خبره وکړه، ویل هغه بچی ما ته اوس سورت بقره په ترجمه باندې ختمه کړه.
او یاره کله کله زه ورته قارم شم او هغه راته څه نه وایي چې زه ستا استاذه یم څه بډور سړی و داسې ښه سړی و ما هغه بچی ته زه قارم شم چې پرېږده خوب نه مې مه پاڅوه اوی هغه ایسته زما په خپو باندې خپې مې چاپي کوي ابو ابو ته خو بیا زه ابو ته لږه ترجمه وکړئ ابو نو ما ته هغه زما بچی و سورت بقره ویلې ده خو هغې یو عجیبه خبره وکړه خبره یې دا وکړه دا زما د بچی کمال نه دی زما کمال نه دی مونږ زه یو بېدینه سړی یم خو زمونږ علاقې ته یو زنانه راغل ده او هغه زنانه د دې ټولې علاقې خوشبو ده ویل ما ته د عبدالله ابن مسعود خبره یاده شوه ریحان کل قبیلت دا کشمله د هرې قبیلې دی تبا د خپلې قبیلې کشمله تبا د خپل وطن کشمله تبا د خپل ملک کشمله تبا په خپل ملک خوشبو د قرآن خورې خو که نن دې سخته په ځان تېره کړه نو تېره به انشاءالله که نه بیا به مزې کوو که خیري سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین الله مه خفه کوه دا دیو به درته څه هدایت بیانوي خو انشاءالله که په هغه هدایت ستاسو ژوند و ډېر څه به په خپله سینه کې د دې ځای نه ویسئ که په هدایت وخت به تیر شي تیریږي پس هم تیریږي خو آخر کې داسې نه چې بیا د دې خبرې مصداق شو چې تیرې اوبه د ورخه بیرته نه جاروزي نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا چا چې خواري کړي هغه په آخر کې خوشحاله وي خو که چا هسې محمله زندګي تیره کړي هغه بیا خفه وي الله دې زموږ او ستاسو زندګي محمله نه کړي الله دې رانه خفه نه شي الله دې رانه ناراضه نه شي وصلی الله تعالی